نن په کابل کې سلګونه د ملي پولیسو افسران او ښځینه افسرانې له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. دوی چې د تیر حکومت پر مهال د ملي پولیسو له اکاډمۍ څخه د لیسانس په 14مه دوره کې شامل شوي وو، نن فارغ شول. د دې افسرانو په فراغت غونډه کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. د ملي پولیسو د اکاډمۍ قمندان مولوي محمد نظیر شینواري وویل چې نن 370 افسران او د 24 په شاوخوا کې ښځینه افسران له مسلکي زده کړو وروسته فارغې شوې. د نوموړي په خبره چې دغه افسران به په نږدې ورځو کې پر دندو وګمارل شي. څرنګه چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، خپل ملي او اسلامي ارزښتونه ورته تر ټولو موضوعاتو لومړیتوب لري او موږ دې حساسیت ته متوجه یو، کلک هوډ لرو تر څو خپل ملي پولیس په اسلامي او ملي روحیه سمبال کړو. په دې غونډه کې د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په لومړي ځل د رسنیو پر پرده راښکاره شو او زیاته یې کړه چې دوی د تیر حکومت د مسلکي کسانو پر دندو ګمارلو ته ژمن دي او فارغ شوي افسران به د خپلو مسلکونو اړوند پر دندو وګمارل شي. د نوموړي په خبره افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او هیڅوک د ویرې احساس نه کوي. د حقانی په خبره نړیوال ادعا کوي چې اسلامي امارت ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوي، خو د پولیسو ترڅنګ په زیاتو برخو کې ښځې د خپلو ورونو ترڅنګ کار کوي. د تاسو چې څومره روحیه په موږ باندې لوړه کېږي دغه موږ وعده درکوو انشاءالله چې تاسو روحیه به موږ لوړه ساتو، تاسو به دغه ملت روحیه لوړه ساتئ. کوشش به همدغه وي چې دغه د وطن خدمت ځان دپاره یو عبادت وبولي او د پخوا په نسبت اوس ډېره خواري وکوي او د موږ څومره امنیتي ارګانونه چې دي دلته تاسو په دې باندې پوه شئ چې دوی په ډېره ایماندارۍ باندې په امانتګارۍ باندې خپل خدمت روان کړی دی، ځکه چې د جهادي سنګر نه چې دی امنیتي سنګر ته راښکته شوي دي. خامخا یو څه ناخوالې منځته راځي، دا د ملک سره د عداوت په بنا باندې نه دي. دغه راز په دې غونډه کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل چې اسلامي امارت په نړیوالو نورمونو د برابرو پولیسو جوړولو ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت د خپلو امنیتي ارګانونو د تمویل او تجهیز ته چمتو دی او په وینا د افغانستان کورنۍ بودیجه د امنیتي ارګانونو د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره کفایت کوي. از این بابت یونیفرم شما از طرف نیروهای خارجی ساخته نمی شود. بودجه شما از طرف خارجیات تصویب نمی شود. وظایف شما از طرف آنها تعیین نمی شود. شما به حیث فرزندان و خدمتگزاران این ملت همه امورات شما از طرف کادرهای این وطن تشخیص می شود. فارغ شوي افسران هم خوښ دي چې د مسلکي زده کړو ترسره کولو وروسته پر دندو ګمارل کیږي. د دوی په خبره ټوله هڅه به یې دا وي چې له خلکو سره د ښه چلند ترڅنګ د امنیت په ښه والي کې هم خپل ټول مسؤلیت ادا کړي. په مسلکي زده کړو باندې چې یو شخص لکه یو منصوب عسکري منصوب سمبال وي، هغه کولی شي چې د ټولو هیوادوالو سره یو ډول ښه رفتار او کردار وکړي او د هغوی زړونه ترلاسه کړي تر څو ولسونه د دوی سره ودرېږي او دوی ولسونو ته په خپله میړانه او شهامت ښکاره کړي تر څو خدمتونه ورته وړاندې کړي. او همدارنګه ویلی شو چې د پولیسو په اکاډمۍ کې الحمدلله اسلامي امارات چې دغه د فراغت مراسم برابر کړي وو، دا ډېر یو شانداره مراسم وو. دا چې دغه زموږ دغه لیسانس دوره تقریبا 4 کاله د ربر ونیول، ډېر وخت مو په جمهوري ریاست پای ته ورسوو، خو ولې دا چې زده کړې مو نیمې پاتې وي. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت او د رهبرۍ د لزومدود په اساس باندې موږ وشو کولی چې خپل زده کړو ته دوباره دوام ورکړو. تقریبا 3 میاشت څه باندې 3 میاشتې سولې چې موږ په دغه ځای کې د شرعي دورې ترڅنګ نور درسونه خپل مسلکي پای ته ورسول او په خوشحالۍ سره مو د خپل پرتمینه غونډه او خپل فراغت لمانځه ډېر زیات خوشحال یو. د افغانستان ټولو خلکو ته دې ورځ مبارکي وایو. وړاندې تر دې د کورنیو چارو دفاع وزارت او یو شمېر نورو امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې سلګونه پولیس له مسلکي زده کړو فارغ شوي او د چارواکو په وینا چې د لړۍ به دوام ولري.